دا ورو سوال کړی دی چې ما ته چا دا خبر کوله چې علي بن ابي طالب رضی الله عنه دته دا کرم الله وجهه د دې نوم سره په دی وی ځکه چې د چرته بوت ته سجده نه لګولې نو ځکه د علي بن ابي طالب د نوم سره که تاسو خیال کړئ بعض مولیان او بعضو کتابونو کې هم د مولیانو لیکلي کرم الله وجهه لکه نورو صحابه کرامو سره لیکي رضی الله عنه د ده سره څه لیکي کرم الله وجهه یعنې الله یې د ده مخ له عزت ورکړي نو د دې خبرې څه حقیقت دی الجواب یاده کوي دا خبره دا عبارت کرم الله وجهه اول پیر د علي رضی الله عنه په حق کې د شیعګانو استعمال کړی او بیا د هغې نه بعد چې شیعګانو کله استعمال کو هغه مولیان چې هغه تحقیق یې نشتی غریبانان کم علم دي دا خبره هغوی هم اورېدلې د هغوی هم بیانوي اگر که سنیان دي شیعګان نه دي دغه مولیان خو دې مسلې نه خبر نه دي بیا دغه شان په کتابونو کې هم بعضو علماو را نقل کړي دي چې دې مسلې ته داسې پام نه دی کړی او بس لیکلي د کرم الله وجهه خو د دې استعمال د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې نه دی شوی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خاص د علي رضی الله عنه دپاره دا ویلي چې ده دپاره دا وایي چې کرم الله وجهه دا نشته یا د هغه د نوم سره علیه السلام لکه دا شیعګان داسې وایي علي علیه السلام یو سړی به دا وایي چې ولې د دې دا معنی غلطه ده نه معنی بلکل صحیح ده هېڅ حرج پکې نشته علي رضی الله عنه الله دې عزتمن کړي الله یې د هغه مخ له عزت ورکړي دا ښکلې دعا عليه السلام په هغه دې سلامتي ای الله دې ورته سلامتي نصیب کړي هېڅ حرج پکې نشته نو استعمالول یې پکار دي او که نه نه دي پکار یو سړی به چې معنی صحیح ده نو ولې استعمالول نه دي پکار استعمالول یې په دې نه دي پکار لکه امام ابن کثیر رحمه الله په خپل تفسیر کې دا خبره کړې ده وی د دې معنی صحیح ده خو پکار دا ده چې موږ د صحابه کرام په دې مسله کې ټول یو شان دي د دې نور سره ته دا وی رضی الله عنه د ده سره صرف دا وی کرم الله وجهه ولې دا فرق او په دې دلیل نشته دویم هغه دا خبره کوي امام ابن کثیر رحمه الله وی که ته دا وایې چې د ده شان ډېر اوچت دی نو په دې کې خو شک نشي چې د علي بن ابي طالب رضی الله عنه شان اوچت دی خو د هغه نه زیات د ابوبکر صدیق رضی الله عنه شان اوچت دی د عمر بن خطاب رضی الله عنه د عثمان بن عفان رضی الله عنه نو بیا د هغوی د نوم سره ولې دا نه ویلی کېږي کرم الله وجهه یا علیه السلام ها دې بعضو دا خبره کړې ده خصوصا د روافظو شیعګانو نه دا خبره نقل شوې ده د عوامو کې هم چې دي وی ده چرته بوت ته سجده نه ده لګولې ځکه وی د ده نوم سره به دا خاص وایي چې کرم الله وجهه یو خو دا خبره چې د دې د لاسه ده کرم الله وجهه د نوم سره ویلی کېږي دا سندن دا خبره نه ثابته دویمه علي رضی الله عنه بوت ته سجده نه ده لګولې دا صرف د علي رضی الله عنه په باره کې که نور صحابه کرامو کې دې څوک شتي ته مزه هغه صحابه کرامو له کوم چې جاهلیت کې و په هغوی کې هم داسې شتي چې بوت ته سجده نه لګولې خو صرف دغه صحابه کرامو نه راشه کوم چې په اسلام کې پیدا شوي کوم صحابه کرام چې په اسلام کې پیدا شوي دي هغوی بوت ته سجده چېرته لګولې ده نه یې ده لګولې نو بیا خو د هغوی د نوم سره هم ویل پکار دي کرم الله وجهه ورسېدی په دې خبره نو استعمال یې پکار دی که نه دی نه دی ولې ځکه چې دا فرق د صحابه کرامو په باره کې کول نه دي پکار چې کله پې دلیل نه وي که دلیل وي بیا خو یو خبره وه خو دلیل پې نشتي والله اعلم